امریکا کوم افغانان بیرته وشړل او ولې امریکا ته نه پرېږدي؟ هند څنګه په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي؟ دا مهم خبرونه په همدې ویډیو کې وګورئ. لومړی بد خبر دا چې امریکایي حکومت یو شمېر افغانانو ته چې د تخلیه په ماموریت کې ایستل شوي امریکا ته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان په امنیتي مرکو کې ناکام شوي. د امریکا ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي دي چې دا کډوال د همګړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې میشت دي چې ځینې سرچینې شمېر 14 کسان یادوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د تخلیه تر ماموریت وروسته په ټولو هیوادونو کې ځای پر ځای شوي افغان کډوال امریکا ته بیولي دي او د ډیرو په اړه یې لا هم څېړنې او پوښتنې روانې دي. هند په دې لټه کې دی چې خپل سفارت په کابل کې پرانیزي. هندي رسنۍ وایي د هند ډیپلوماتیکي او امنیتي سرچینې په دې لټه کې دي ترڅو په کابل کې د خپل سفارت د پرانیستلو امکانات وارزوي. سرچینه کاږي په وروستیو کې په کابل کې ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه پرانیستي دي چې دې مسلې هند هم هڅولی او غواړي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. هند تر دې وړاندې هم ویلي وو چې ښایي په کابل کې د خپل سفارت ځینې څانګې پرانیزي. پرون یې هم اعلان وکړ چې د شانګهاي سازمان د غړو هیوادونو غونډه رابولي او په هغه کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. هند په سیمه کې ستر اقتصادي او مخ پر ودې هیواد بلل کېږي چې په تیرو حکومتونو کې له افغانستان سره تلخي اړیکې پاللې دي. او د پای خبر همدا چې افغان حکومت وایي له امریکا او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو. د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی له CNN سره په تازه مرکه کې ویلي دي دا ژمن دي او په خبره یې له هیڅ هیواد سره ستونزې نه لري او د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. د په خبره د دوحې ترهو کړي او د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته له دغه هیواد سره د افغان حکومت دښمني ختمه شوې او له دوی سره پر دوه اړخیزو ګټو ولاړې اړیکې غواړي. نوموړي دغه راز د نجونو د ښوونځیو په تړاو ویلي دي چې زده کړې د هر نارینه او ښځینه حق دی او دوی په دې لټه کې دي چې د افغانانو د کلتور په چوکاټ کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او په دې برخې ته هم ژمن دي. دا د دې مهال مهم تازه خبرونه چې تاسو په دې ویډیو کې ولیدل. لیدونکو د تازه ویډیوګانو لپاره حتما سولا افغان در سره سبسکرایب کړئ او زنګوله هم روښانه کړئ ترڅو له ویډیوګانو زر خبر شئ او ویې ګورئ. زه په بلې ویډیو کې بیا راګرځم. تر هغه